نوین الحق د بنگلاديش خلاف په تمریناتي کمپ کې برخه اخیستې ده. دا کمپ د یو ورځنیو لوبو لپاره دی او نوین الحق له یو ورځنیو لوبو څخه استعفا کړې. اوس پوښتنه دا ده چې نوین الحق ولې په دې تمریناتي کمپ کې ګډون کړی؟ آیا یو ورځنیو لوبو ته خو بیرته راتګ نه کوي؟ په اړه یې حمید حسن او رحمان الله ګربز څه ویلي؟ دا ټول همدې ویډیو کې وګورئ او افغان میډیا چینل سبسکرایب کړئ. د افغان کرکټ بورډ په فیسبوک باندې د بنگلاديش په وړاندې د یو ورځنیو لوبو لپاره د افغان لوبغاړو تمریناتي کمپ کې نوین الحق هم برخه اخیستې او توپچونه یې کړې. نوین الحق ځکه دې تمریناتي کمپ کې ونډه اخیستې ده چې له سپینګونو او چینج بالونو سره توپ وهونکي بلد شي. یو خو له شینو فضل حق وروسته بل دومره زیات ویریشن څوک نه لري او شینو په یوازې ځان هر یو ته بالینګ نشي کولی. نو د حمید حسن او رحمان الله ګربز په غوښتنه نوین الحق د کمپ ته ورغوښتل شوی. دوهم دا چې د بنگلاديش ټول بالران د نوین الحق په څیر چینج کې ماهرین دي. دا دوه هغه لاملونه دي چې هاي نوین الحق ته کمپ کې اړتیا پیدا کړې وي. نور نو الله پاک خبر دی، خو بیغمه شي افغان لوبغاړو کې دومره سپک خوی نشته چې تقاعد بیرته واخلي. اصلا پښیمانتیا د افغان وجود کې نه داخل شوی. تاسې په دې اړه څه ویل لرئ؟ کمنټ کې شریک کړئ. شیر او سبسکرایب لازمي وکړئ. تر بیا ښې چارې.